انګار صاحب په پروګرام کې هرکلی. ډیره مننه جنت ګل عادل صاحب او نادر خان نادر صاحب، تاسو ډیره مننه، ډیره شکریه. عادل صاحب وړاندې یو واقعه وایم بخښنه سره چې ما وې ته دومره پال پرهیز او علاج څه کوي، ما وې ته دومره پال پرهیز او علاج څه کوي چې څوک وایي سوري ته سمله، څوک وایي په انور ودرېږه. هغه وی ګیس مې ښکته نه ځي بره سر ته خیږي، ما وی غرق شوي نو ته ورته په سر ودرېږه. ډېره دا د عادل صاحب د پښتو په ډرامو باندې چې د پښتو ډرامو باندې دا لکه ډېرې بیکاره شوی په هغې یو نظم ما لیکلی و چې ای شاعرانو او ادیبانو یو تپوس کومه، د پښتو ژبې قدردانو یو تپوس کومه، خفه چې نه شئ په ما ګرانو یو تپوس کومه. کومې ډرامې چې اوس راځي زموږ پښتو دپاره، په دې کې شته دی څه پیغام د پښتنو دپاره. دا کردارونه خو په سکرین باندې کتلو نه دي، دا چې څه وایي نو بلکل د اورېدلو نه دي، دا چې څه وکړي نو قسم دې د ویلو نه دي. دا مینه داسې به کول وي د جینۍ سره، یا به سندره او ګډېدل وي د جینۍ سره. شراب به اوس کې په نشه کې پلار او مور وولي، ټوپک راواخلي سمدستي به رور او خور وولي، سترګې به سرې ځان لیوني کې دوه درې نور وولي. د پښتنو بچو ته دا کم یو عادت ورکوي او د نوي نسل ته دوی دغه تربیت ورکوي. او د خدای ظالمه تا پښتو خو دومره سپکه کړله، نور به پې څه وکړي، یا خو دې ترې ورکه کړله، د هر یو قوم دې د پښتون نه پیدا کرکه کړله. ته چې کم شکل جوړوې دا پښتون دغسې وي، او د پښتنو د میندو خویندو ژوندون دغسې وي. دا د پنجاب نه چې اوس دلته راولي تور سرې، دا په میدان باندې چې دلته ګډوي تور سرې، دوی جوړې نه لري په خپل کور کې بیخي تور سرې. په مور او خور باندې غیرت په خلک دې ته وایي، او دا د پښتو ژبې خدمت په خلک دې ته وایي. د خدای ظالمه تا پښتو خو دومره سپکه کړله، نور به پې څه وکړې، یا خو دې ترې ورکه کړله، دا یو قوم دې د پښتون نه پیدا کرکه کړله. دا یو قوم دې د پښتون نه پیدا کرکه کړله. ته چې کم شکل جوړوې دا پښتون دغسې وي، او د پښتنو د میندو خویندو ژوندون دغسې وي. په کم حالات کې د ګډا ته پښتنې ویستې، یم بې ضمیره معاشرې نه د لمبې ویستې، د پښتنو د دروند کلتور نه د جامې ویستې. او د پښتونخوا په سپین تندي باندې د تور پورې کو، په ننګ ناموس او په عزت دې ورله اور پورې کو. هسې نو دا د پښتنو خلاف ورزي نه ده څه، دا د اسلام او پښتو شان کې ګستاخي نه ده څه، د څو پیسو دپاره ټوله طبعي نه ده څه. ته چې ماشوم له تمانچه ټوپک او بم ورکې، نو داسې ښه نه ده چې کتاب ورکې او قلم ورکې. د خپل قلم سره انصاف ادیبانو وکړئ، په ښه او بد کې لږ تمیز پروډوسرانو وکړئ، په کردارونو مو لږ سوچ اداکارانو وکړئ. انګاره دا خو د پخپله د خپل کور بې عزتي، او پښتو مو مور ده او خلک نه کوي د مور بې عزتي.